د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ اومه غونډه جوړیږي د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا اعلان کړی چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ اومه غونډه به د روان اکتوبر میاشتې پر 9 نیټه ترسره شي. د ټاس خبري اژانس راپور له مخې زاخارووا ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او بیلاروس ځانګړي استازي ګډون وکړي. د نوموړي په وینا چې دغه غونډه کې به ځانګړې پاملرنه د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر پیاوړتیا، د سیمې هیوادونو او طالبانو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ ضد او د نشه یي توکو پر وړاندې د ګډو عملي همکاریو د پراختیا موضوعاتو ته وشي. د مسکو فارمیټ هغه سیمه ییز چوکاټ دی چې تمرکز یې پر افغانستان دی او پخوانۍ ناستې هم د سیمه ییزو همکاریو د پراخېدو په موخه ترسره شوي دي.